نن له جنرال سره وینو قومندان صاحب په ټاکل شوي ځای کې. پوهېږم. زه به هم په دې لیدنه کې اوسم، خو تاسو به ما ونه وینئ. خدای دې ووهه ډلګۍ مشره. زیری نازا پرته له تا نارامه یم سرداره، کور کې مې زړه په تنګېږي. زما غږ اورئ؟ الو قومندانه ځواب راکړه. یو ستا غږ اورې؟ ته څوک یې؟ ډېر شرم دی، تاسو تر اوسه نه یې پېژندلی. په هر حال ګوره ما ته ښه غوږ شه، زه اوس درته څه وایم. باران لیونی راغی، له ما نه یې پیسې غلا کړې، ټولې پیسې یې رانه واخیستلې. خیران بې شرف پوهېږې د څه لپاره؟ وزیران سره پاته کوي. قومندانه ولسوالۍ کې نکاح تړې. دوزخ ته دې لاړ شي. دا مخابره کې څو خبرې کوي؟ نه پوهېږم، نه یې پېژنم. زه دومره کم عقل یم چې ډاکټر په ګیر کې ورکړم. دا خبره دې څه وخت واورېده؟ تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت مخکې. هغوی چې ته دې خبر اوسه. هر چا ځان ته خپل لایق کس پیدا که. پرون سردار سره مینه درلوده، اوس باران سره واده کوي. بیا یې هڅه وکړه چې زما خاوند رانه جلا کړي، پرېږده چې واده وکړي. مونږ پورې اړه نه لري، همداسې نه ده ګرانه؟ ما له تا نه یوه پوښتنه وکړه سرداره، د لیلا او باران واده مونږ پورې اړه نه لري، همداسې نه ده؟ البته مونږ ته یې څه؟ همداسې ده. څه ووایم قومندان صاحب؟ پرته له دې نه چې موږ خپل زړه خوشحاله کړو بله چاره نه لرو. مورې رازیله، د دې لپاره چې تا رانه پیسې وړي نبض مې ضعیفه شوی، زړه مې پټ پټ الوزي. زه به ځان ته یو سیروم تېر کړم چې ځان کې مې ویټامین ډېر شي. ډاکټره ځواب راکړه. اجل دی. څه خبره ده ډانګې مشه؟ بیا څه خبره ده؟ ډاکټره ما ته غوږ شه. د لیلا خور له څنګ نه مه لرې کېږه. که کومه خبره وه نو ما ته ووایه، پوه شوې زمریا؟ سمه ده ګرانه، صرف یو دا کار پاتې و. زه یو ډاکټر یم، زه خو څه جاسوس نه یم. زه یوه اکاډمیکه څېړنه سرته رسوم. هغه ځان ته بحث غواړي. زه که جاسوسي وکړ نو هغه کار به څنګه شي؟ هغه به څوک وکړي؟ اوف نور په تنګ شوی یم ډلګی مشه، ستاسې له دې غوښتنو نه په تنګ شوی یم. خو څه وکړم، څه ووایم، تا نشم خفه کولی. ډلګی مشر ملګريه سمه ده، زه د خپلې ماشومې څخه نه لرې کېږم، ته اندېښنه مه کوه. زه نه خدای پامان. اوف دنده دې پیل کړه ډاکټره. ټانګ ټانګ. که زه له تا سره پاتې شم سرداره؟ داندې ته وځم نازا، دلته پاتې کېدل دې مناسب نه دي. کور ته لاړه شه، نه ناوخته کوم. هر څنګه چې ته غواړې ګرانه. ګوره ملګريه، که دا زموږ د قومندان مېلمنه نه وای نو پوهېدم چې څه مې ورسره کړي وای. دې ته وګوره بیخي د شګو غوندې ده. څه ووایو ملګریه؟ خدای د قومندان صاحب ته صبر ورکړي. زه خپله دنده وکړئ. ما د خپل ځان نه شړې د جنرال لیدو ته ځي. زه دومره احمقه نه یم چې کور ته لاړه شم. زه د شا نه پرېږدم. څه خبره ده؟ کور ته باید یوازې لاړه نه شي. هلکان له بلوک موټر کې تا تعقیبوي نازا، ستا د امنیت لپاره. زما په اړه ډېر فکر کوې؟ پوه شو چې زه هغه تعقیبوم. نیت یې و چې موږ تعقیب کړي. ډېر ښه کار دی وکړه قومندان صاحب. خپل ځان له ما نه هوښیار ګڼي. موږ
ژاړې درته مې وویل چې ډېرې پوښتنې به نه کوې ودرېږې څنګه راغلی ډاکټره ګوره ګرانه موبایل چې په دې خوشحاله ورځ کې زه باید تاسې یوازې پرېږدم مله دا چې تاسو ته د نکاح تړلو لپاره شاهد پکارېږي هغه نه وروسته تاسو ته باید ټکټ واخیستل شي نور شیان هم پکارېږي زه باید تاسو سره مرسته وکړم ځای مونږ ځان وژنو ډګروال صاحب هو خو زما د اصولو له مخې د مړه کېدلو لپاره به راته زارۍ وکړي ته ورپسې شاګیره موږ هم راځو د هر څه په اړه خبر راکړه په یو مناسب وخت کې به لیلا نیسو په سترګو ډګروال صاحب دلګې مشره ځواب راکړه څه خبره ده اصله لیلا لږ صبر وکړه دوام ورکړه اصله لیلا په مصیبت کې اخته شوې ده ډګروال ورپسې دی ځای ورته په ډاګه کړی هغې جلۍ سره مرسته وکړئ سمه ده اصله ته خپلې ډلې سره یو ځای شه له بده مرغه چې موږ د لیلا لپاره څه نشو کولی ما تاسو ته داسې ښودلي دي ها که په یوې نښته کې ستاسې وسله بنده شي بیا څه کوئ ما تاسو ته داسې ښودلي دي بیا په تیږو ژوند کوئ ها لږ جدي واوسئ دا د ساتنې ځای نه دی زر کوئ دې خواته ځو کومې خواته ته لکه چې خپل عقل د لاسه ورکړی موږ داسې چېرته روان یو ګرانه ولسوالۍ دې خواته ته موږ کومې خواته روان یو یا اوف ډاکټره بس که ګوره لیلا موږ ولې د نکري دشمن لمانځو زه به هم پکې خپل لاسونه پکې ډول سره کړم زه یو څه وایم ګوره چې خفه نه شې ته خو زناوره غوندې وړوکی په غرونو کې لوی شوی د نکري زه چېرته پېژنې بدبخت حاجره ته څنګه موږ پسې ګرځې هغه زه له دې ځایه تېرېدم صبر وکړه ته څه کوې لږ صبر وکړه پرېږده دا خو غر نه دی موږ ولسوالۍ کې بله دا چې نکاح هم ځنډېږي بارانه ګوره دا ځناور زما هم نه خوښېږي خو نه کېږي ته ګوره شایې هېر دې کړل ګرانه بارانه شکر وباسه چې زه نن واده کوم ازه خلاص شو مامور وروره مهرباني موږ غواړو چې زموږ نکاح زر وتړل شي همدا اوس لیلا مېرمنه چېرته ده هغه دلته د باندې په تمه ده سمه ده تاسې د همدې سیمې اوسېدونکي یئ لږ صبر وکړئ پېژند کارتونه مو یو ځل کنټرول کړم تر یو ساعت پورې کار مو خلاصېږي سمه ده موږ د باندې یو د دروازې سره یو ژوندی اوسئ ډاکټره سردار قمندان ته خبر ورکړه چې زه واده کوم خبر مې ورته ورکړه ورته مې وویل چې قمندانه ژوند دې تباه کېږي لیلا له باران سره واده کوي لیلا هغه خبره شو خو تر اوسه نه دی راغلی تر کومه ځایه چې زه هغه پېژنم هغه وخته ځان رسوه نه ډاکټره هغه دلته نه راځي خو په دې پوه شوي چې هغه یو ډېر بېغیرته انسان دی
سمه ده ځینم کارونه را باندې یو ساعت وروسته به زموږ نکاح وتړل شي والله چې زه له باران سره واده کوي قمندانه باران هغه د هېواد نه بهر بیایي نه قمندان صاحب تاسې څه کوئ عسکران د باندې تاسې ګوري په هوښ راشئ په هوښ راشم بس دی جلیله له ما نه لرې لاړ شه لیلا واده کوي نور نو څه غواړې ها څه دې چې غوښتل هغه وشو وشو له دې ځایه ورک شه ورک شه ورک شه زه تا ته سمه ګڼم خو دا دنده ده که قبل ولې درته سخت هم وي بیا هم دنده ده خدای دې له تا سره مرسته وکړي خواره شئ زه یې لاړ شه خپله پیره وکړئ د پیرې کسان بدل کړئ خپلې وسلې مو پاکې کړئ زر کوئ خو ډېرې مشه وسله مې مخکې پاکه کړه وسله څوک داسې به کوي ها په دې وسلې سره د دښمن مخې ته ورځي ځای ورک شئ څه مو چې درته وویل هغه وکړئ زه ستړی شوم ته هم دا کوې له وروسته نوبت ته رسېږي لاسلیک وکړه یو څه درته ووایم بارانه ما د طب ځای ولواست خو دومره لاسلیکونه مې هېڅ کله نه دي کړي ګوره بارانه ته واده کوې او که ته د ځای مشر ټاکل کېږي چې دومره لاسلیکونه کوې زه نور سړی شوم بارانه زما په نظر واده کوه ډېر بد کار دی لاسلیک مه کوه له دې ځای نه وتښته الله چا سره مې چې مینه ولاړه اوف دلته خو زما خبر ته څوک غوږ نه نیسي خوله مې په خبرو ستړی شوه بارانه زه ځم لږې اوبه رااخلم لاړم دا هم دا کوي وروسته تاسو ته ورسېږي ژوندی اوسئ که کومه ورځ زموږ ترمنځ جنجال پیدا شي که زما غوسه راشي او لاړه شم د بل چا سره واده وکړم نړۍ ته اور لګوم لیلا زه تا نه پرېږدم محمده له ما سره راشه دا بانډ خلاص که کوڼ شوی او که ویده یې محمده خلاص که زر کوه نیغې مه ګوره داسې ځان مه کوې چې ته یې جوړوې بانډ بند که موټر نه چلانېږي قمندان صاحب لکه چې ماشین کومه ستونزه لري موټر نه چلانېږي ډېر نشه په دې مانا چې ماشین کې کومه ستونزه ده همداسې دي وي جنرال صاحب امر کړی خپله پوهېږي ته کار مه لره جلیله کار مه لره यार मलाड़ो दे बोचाशो ए जड़गिया उस करेगा ताता चावे चिमयन शाह ताता चावे चिमयन शाह हाय पा ताता चावे चिमयन शाह ताता चावे चिमयन शाह हप 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 ताता चावे चिमयन शाह ए जड़गिया उस करेगा जड़गिया ډګروال صاحب دوی د نکاح تړلو ځای کې دي پوه شوم اګیره د غره
سردار مې تعقیب نشو کړی نه پوهېږم چې جنرال سره چېرته لیدنه کوي هغه مهمه نه ده اوس غوږ شه کارونه ګډوډ شول موږ یوه لویه تېروتنه وکړه چې لیلا مو د خپل مخې لرې نه کړه اوس مهال لیلا په ولسوالۍ کې ده واده کوي جاسوسانو موږ ته خبر راکړه زموږ کسانو وویل چې ستا خاوند ولسوالۍ ته ښکته کېږي تر څو چې لیلا ژوندی وي ستا واده ګواښ سره مخ دی پوه شوم ښاغلیه تاسې نور لیلا مړه وګڼئ لیلا لږ خو صبر وکړه کنه صبر وکړه لرې شه جلیله درته مې وویل لرې شه لرې شه قومندان صاحب مه کوئ جلیله دا مې درته وروستی ګواښ دی لرې شه نشم کولی قومندان صاحب نشم کولی دا کار ستاسې زموږ او د ټولو د ښه والي لپاره کوم نشم کولی لرې شه یو وطن یو یو ستاسې غږ اوري یو له جلیل سره زر د کلي کور ته راشه پوه شوم ماتانیاو امرم پر ځای کېږي ژوندی اوسئ بیخي ښه وخت کې اړیکه ونیوله ګوره ماشومې دا چې ته دومره خفه یې نو ولې واده کوې همدارنګه حسن هم دا کارونه له باران سره نشي کېدلی زه هغه لیونی پېژنم سمه ده چې ښه سړی دی سم سړی دی خو سر یې تش دی بیخي تش دی یعنې سر کې هېڅ مغزه نشته زه ولې تا ته په تمه شم ښکاره ده چې ته دلته نه راځې زه د په درد پوهېږم لیلا غواړي چې له باران ترهګر سره واده وکړي د دې خبرې قبلول ماته اسان نه دي زه پوهېږم چې ته یې نشي قبلولی ما دې کار ته د حل یوه لاره پیدا کړې جلیل به تا وتړي بخښنه غواړم لومړی بریدمنه زه بله چاره نه لرم تر څو چې د هغه نکاح تړل کېږي ته به په دې کور کې پاتې کېږي قومندان صاحب ته نه غواړې چې لیلا له لاسه ورکړې زه هم نه غواړم چې په سیمه کې خپل خاص کار له لاسه ورکړم زه ولسوالۍ کې اوسېږم ته به هم دلته اوسېږي په خبره پوه شوې سرداره اور چې بلېږي لوګې تخیږي دا بېلې د لمبې زما د زړه نظینه اور ته هجران خاورې کړم چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه امتحان ده او ابتدا ده انجام په خیر چې
چې انتها بسنګوینا الله دې بیا د زړه تازه شو سمود پسمې د یار کړل دیدنونه ګران د ګران ستا جدایي ہے ستا جدایي ہے ګران د ګران ګران د ګران خیر دی ماته داسې مه راګورئ قومندان صاحب خیر دی مه ګورئ ته زما قومندان یې سمه ده خو زه د جنرال صاحب امر پر ځای کوم زه څه کولی شم قومندان صاحب په دې معنا چې زه یوازې ستا قومندان یم ها افسوس دی په تا خو ما ستا په اړه داسې فکر نه کوه قومندان صاحب تاسې خو پوهېږئ خپله ښه پوهېږئ خو ته مې د ورور غوندې یې هم ځینې وخت زه تا د خپل پلار پر ځای ګڼم ستا لپاره زه په خوښۍ سره خپل ځان قربانولی شم خپله پوهېږئ خو اوس د ستا لپاره هېڅ هم نشم کولی جنرال صاحب رښتیا وایي سم کار هم دا دی څه چې باید وشي هغه هم دا کار دی څه چې باید وشي هغه دا دي چې زه دلته باید تړلی پاتې شم له چا سره چې زه مینه لرم د باران نومي ګیدړ سره واده کوي دا چې دا کار والی کېږي ته او زه دواړه پوهېږو ما خپله لیلا دې لارې ته وهڅوله د دې لپاره چې هغه په ما غوسه ده دا کار کوي هغه د دې لپاره دا کار کوي چې نه پوهېږي ما ولې له ناسا نومي رزیلې سره واده کړی باید پوهه نشي دنده دې مه هېروه قومندان صاحب دنده مې دا نه ده چې زه له نازا سره پاتې شم او د دې سایل به کوم چې لیلا له باران سره واده کوي جلیله هغه ګیدړ لیلا له دې هېواد نه بیایي د هغې په حالت افسوس نه دی زمونږ په حالت افسوس نه دی زمونږ ګناه څه ده لیلا په سخت مصیبت کې اخته د ټولګۍ مشره ډګروال ورپسې دی ځای ورته په ډاګه کړی دی هغې سره مرسته وکړئ نشم کولی نه زه دا کار نشم کولی جنرال صاحب راته امر کړی زه تا لپاره څه نشم کولی قومندان صاحب بیا وایې چې ته زما ورور غوندې دا هسې خبرې دي ګوره ملګریه زه له ډلګۍ مشر جلیل نه له خپل ملګري جلیل نه دا پوښتنه کوم دا چې باران ګیدړ له لیلا سره واده کوي نو زه به دلته تړلی پاتې کېږم قومندان صاحب داسې مه کوئ دا د جلیل لرګۍ مشر خبرې دي سمه ده جلیل ملګریه په دې اړه څه وایې جنرال صاحب راته امر کړی موږ دنده لرو نازادي رزیلانو مشره ده باران ګیدړ خپلو هیلو ته رسیږي او ما ته دلته تړلی هم داسې ده جلیل ملګری دې داسې نشي کولی جلیل غرونه سوځوي وایي چې دا څه رذالت دی یا بسم الله قومندان صاحب باید بیړه وکړو د هغې نکابخه باید ونیسو ژوندی اوسې ډلګۍ مشه ژوندی اوسې جلیله قومندان صاحب ستا په نظر جنرال صاحب ما په ګوله ووژني او یا که لږ ړنګ نه به مې لاندې وغورځوي اپلاټې باندې کا منډه کا جلیله منډه کا مورې بارانه دا ځای ډېر ښه ځای دی که زه هم دلته واده وکړم څنګه به وي ډاکټره
دا نکاح ختموم. یوه تکامه شیشه کې ګوره بارانه زه یو څه درته وایم تا په رښتیا دا دعوت کړې وه ته هېڅ په ارامه نه کښېنې احمقې نجلۍ ها نازا دا څه معنا لري ها معامله مه خرابوه نیوزیلند زما مېرمنه ده معامله مې لغوه کړه نور نو معامله نشته دا نجلۍ له خپل حد نه تېره شوه دلته څه خبره ده ګرانې نازا دوی ونیسئ څه خبره ده خوشي کوي خبره ده خوشي مې که خوشي کوئ خوشي که خوشي کوي خوشي که زر کوئ زر کوئ زر کوئ خوشي که زر کوئ وخت مه ضایع کوئ خوشي که خوشي که زر کوئ زر کوئ پورته شئ پورته شئ خوشي که لیلا نه دا نښه باید نوی تړل شوې ته نه پوهېږې دا تاسو دواړه چېرته وئ نه پوهېږم چې زه له تاسو دواړه سره څه وکړم د نکاح مخه مې ونه شو نیولی صبر وکړه قومندانه څه چې ته فکر کوې هغسې نه ده نکاح ونه تړل شوه لومړی نازا راغله داسې تومانچه یې ونیوله ټول اسیر ونیول شول له هغه نه وروسته اګیر راغی هغه نازا ونیوله او وروسته اګیر لیلا نازا باران ټول یې مخکې کړل بوی تلل یوه دقیقه خو صبر وکړئ اوف دا چې هر څه له تاسو سره کېږي زه تاسو سره مرسته نه کوم له تا سره بیا وروسته خبرې کوو جلیله اوس نو وخوره بیا زه ملامت شوم حاصل هم زه پوهېدم چې داسې یو کار به کېږي قومندان صاحب ځان مې تباه کړ او زه دې هم تباه کړم نور نو بس دی سرداره ستا د دې نفساني خواهشاتو له امله سیمه د ګواښ سره نشم مخ کولی تا خو خپله پرېکړه کړې وه قومندان صاحب عقل او وجدان مې دنده وایي خو زړه مې اور اخلي نه زړه چې د څه وایي هغه باید ونه شي لومړی بریدمنه یا خپل ځان کنټرول که یا دا یونیفورم د نور مه په ځان کوه ما ته د ځان مخ ښکاره کوه څه کوو قومندان صاحب زموږ دنده خو دا ده چې باید نازا وژغورو پام کوه چې هېرې نه کړې اصله پیدا که جلیله زر کوه خوشي که دا مې وصل ډګروال صاحب نړۍ وړاله څنګه زیلان بیا سره یو ځای شو لکه چې دا ځای دې خوښ نه شو ما ته لاس مه وړاندې غلی شه له زیلان نه دې لاسونه لرې که له دې ځایه ویسئ زیلان ته لاس مه وړاندې کوه خوشي مې کوئ خوشي مې کوئ خوشي مې کوئ خوشي مې کوي د زیلانو خدای دې تاسو ټولو ته سزا درکړي مشران باید د کار حساب در سره وکړي د شطرنج په لوبه کې څوک د خپل وزیر له لاسه نه ورکوي زه د دې لوبې وزیره یم څه پیاده یې ته ختم دا شوې لوبه ما جوړه کړې نازا لوړ پوړو چارواکي زما په لوبه کې دي مه هېروه هغوی بې ځایه سرزوري کوي پاتې شوې ته یوه پیاده یې چې خپل ځان وزیره ګڼې رازیله ګوره که لیلا ووژنې ورسره کار نه لرم خو ما ته څه نشي ویلی دومره جرأت نه لرې ته ما نشي وژلی رازیله تا له ما سره جنګ پیل که اوس دې ماته وخوړه نازا ته وخته مړه شوې خوشي که خوشي مې که ډګر والا خوشي که
پلانونه دې نه عملي کېږي ډګرواله که اول وي که آخر وي زه ستا نه ژغورم بیا زه څوک ګوره بیا به وګورې ډلګۍ مشره دا ګرفاده نه کتړلو ځای کې عملیات کړي رښتیا د ډلګۍ مشره موږ دلته په ډیپو کې یو لیلا او نازا یې دلته راوستي دي هغوی مو پیدا کړل زه راته پته ووایه دا ځای درته معلوم دی ډلګۍ مشره د ډګروال پخوانۍ قرارګاه سمه ده اصله مخکې شه جلیله مخکې شه ته ولې وارخطا یې جلۍ دلته څه کوې ها په اصل کې ته ولې وارخطا یې اوف مخابره دې راته ماته کړه اوف لرې شه داسې ښکاري چې د ډیپو کې څوک نه دي بشرفه کمقلو اتلانو دا خو زما لومړی کار و تاسو په پیرهدارانو باور وکړه همداسې ده که نه زما د وژلو لوبې ته په خیر راغلی ته ما ښه پېژنې لومړی بریدمنه مېرمنه دې او هغه جلۍ چې ته ورسره مینه لرې ما سره دي ته چېرته یې ډارنه په تښتېدلو خپله لوبه مخکې بیایې ها زه تا ته رښتیا وایم سرداره دوی دواړه وژنم وروسته بیا تا هم وژنم خو د دې لپاره چې دا لوبه خوندوره شي زه تا ته د لیلا د ژغورلو لپاره یو فرصت درکوم لیلا پورې بم تړل شوی لاړ شه هغه وژغوره که نه نو هغه به ټوټه ټوټه شي بشرفه ته د مخامخ راتلو جرأت نه لرې ها دا د غیرت خبرې پرېږده په جنګ دې خبرو پسې څوک نه ګرځي واوره کوم ځای کې چې تاسې لیلا د هغه نه دوه ډیپو وړاندې په بله ډیپو کې ده
قماندان صاحب ودرېږئ خوشیکه جانینا قماندان صاحب خوشیکه داسې مه کوئ خوشیکه خوشیکه داسې مه کوئ خوشیکه ودرېږئ قماندان صاحب آرامه اوسه قماندان صاحب نه نږدې کېږئ قماندان صاحب هغه بې شرف دا بم د دا لیلا وژل کېږي د دې لپاره چې هغه خنثی حکومت باید د قرارګرانې بل خنثی کولو سامان وغواړو لیلا خوشیکه